د ربابي لاسونه او پښې فلج دي خو 14 کلنه دا نجلۍ هنرمند فکر او دماغ لري. ربابه محمدي په ورځو دلته ناسته رسامي کوي. د دې خونې کنجونه د هغې د یوازیتوب ځای دی. همیشه دل ما بیرون میکردم که براتون نشان میدادم که خالص درد است. اصلا میترقه از دست درد. حتی خودم میخوایم که همین دل ما پاره کنم و دردش خالی شوه. دیگه من نمیخوایم که درد رنج بکشم. من 16 سال در کنج خانه زندگی کردم. ربابه د کابل له ښار څخه څو کیلومتره لرې د کابل په دشت برچي سیمه کې ژوند کوي، خو د نړۍ مشهورې څیرې لکه صدراعظم چون جستن ترود او د کاناډا د کابینې غړي مریم منصف یې د خپل ژوندانه بیلګې ګرځولې دي. د ربابې یوه هیله دا ده چې ویلچر یا د معلولینو د تګ راتګ ځانګړي چوکۍ ولري تر څو په مرسته یې راحتمند حرکت وکړی شي، خو کورنۍ ورته د اخیستلو توان نه لري. میگه یک ویلچر است که با چشم اشاره میشه، چشم که اشاره کنیم که کجا بره کجا نره با فکرش اشاره میشه و خودش را میره. از اونا من اصلا تعجب کردم خدای ویلچری که با چشم اشاره شوه چطور امکان داره. اگه از اونا بیایه، اگه باشه، اگه مثلا که دیگه کنج خانه زندگی نکنم، مثلا هر جای دل مخواسته باشه برم و امکاناتشان باشه. ربابه زیرک نجلۍ ده، په همدې زیرکتیا یې لیکل او لوستل زده کړي او اوس خپل کوچني ورور ته هم زده کړې ورښیي. وقتی که اونا میگفت که مادر قسم میایه پدر قسم میایه میدیدم خوب به ذهنم جا میدادم که این چه قسم میایه، مثلا که مادر چه قسم میایه، اصلا به دلم نوشته میکردم. یعنی براتون بگم 6 ماه من پیش خود کار کردم. اولین بار که من پنسیل گرفتم امرای پایم اول گرفتم که اصلا نشد. بعدا دمو روز من امرای دهن پنسیل ما گرفتم. ربابې د رسامۍ او نقاشۍ په برخه کې هم لارښود نه درلود او هغه څه چې تصویروي دغه خپل هنري فکر زیږنده دي. د مثال په توګه دا ټپیلی و. د ربابې په باور دا د هغې شخصیت او ژوند منعکسوي. من گرگ بسیار زیاد دوست دارم چون مفهوم پرمعنا داره. مثلا که گرگ که با غرور است من خوش دارم. مثلا انسانایی که غرور داشته باشن بسیار مثلا صبور باشن، مثلا با مشکلات مجادله کنن بسیار زیاد دوست دارم. از خاطر کوشش میکنم خود من با مشکلات مجادله کنم و خیلی مشکلات رو همراهش مجادله کردم. ربابه هر ورځ رسمونه کاږي او له دې سره د خپلو رسمونو مجموعه پراخوي په دې هیله چې د هغې دا هنري کارونه یوه ورځ تر نندارتونونو ورسیږي.